دلته اوس ګوره د تا فرض عمل د اهل بیتو خلاف ده. ته د عمر رضی الله عنه ته عمر نه منې د تا له تراوو سره ته خو یې نه کوې نو تاسې نه کوې. یو دقیقه صبر. تاسې کوم کار نه کوې د تا کار له هغه سره څه شی ده؟ اهل سنت یو منټ سمو ماتم کو تا کار څه څه شي خبره کوي له چا سره؟ ماتم سره. اخو د ما اهل بیت ما اهل بیت خو مو کوی خو مونږ تاسو کار دی ور سره د ما په اهل بیت خو نه کې کم ته خدا نه وای خو روزي دی په هکړه منو خو ترته پرت خو نه ملره. اوس ته اوس ماتم کوي د زړه سره و نامو د چای کوي د اهل بیت وی کوي. اهل بیت خو زم منم اهل بیت خو دی ما دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل بیت خو دی ما دی زی دعوه لرم چې اهل بیت دی ما وو دی ما دی په خدای قسم دا لما سره یو مسند امام احمد بن حنبل د 800 روایتونه له امام علی نه لرم لس روایتونه له فاطمه زهرا نه لرم. زه تا ته چیلنج در کوم په ټول مذهب کې د امام علی نه المنذر ته ثابت کړه ولې نسی ثابتوله ځکه ستاسې پیرو د اهل بیتونه یاسته. اوس ته وایې چې تاسې ماتم ته ولې موږ په ماتم کار لرې تاسې خو یې نه کوئ ته د اهل بیتو په نامه باندې کوې ځکه زه دفاع کوم اهل بیتو دا کار نه ده کړی نه امر راته کړی. او ته کوم دی ته پیغمبر سره ته مونږ پیغمبر ته راغور کوي کوم زه دې اسانه پوه کړم قربانه کړي سم ما ولا اوره کنه یو څه ولا تقریبا اوره مغزوت په دغه خبره دی پوه کړم کته چیرې اوس ماتم دی اهل بیتو په نامه نه کوي په والله قطر مرګ پوری کار در باندې ولر مو چې دی اهل بیتو په نامه نه کوم خلاص سو خبر ابابیل جا نو دا شریعت تاسو عمر وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خو مونږ شریعت پیغمبر درکړي که عمر درکړي چی شي د مونږ شو پورا شریعت کوم دی عمر درکړي دی که پیغمبر درکړي یا پیغمبر د ما پیغمبر ته په غواله څنګه یو کار نه دی کړي عمر څه بدعت راولي غواړي یعنی د پیغمبر علیه السلام خبر مهمه دی پیغمبر علیه السلام خبره ده کنه بالکل شریعت غدي ل پیغمبر علیه السلام نه دی اوس د دولس امامت عقیده دی راته ثابت کړه راځه په تخپل سوال نه ولې ست ماله جواب راک کم ته بیا ولټا سیټ ته غیر بدلې اساس ته خبر اوس ګوره تراویح رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع دی وګسه تراویح رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي درې شپې کړي دي بیا یې پریخي دي په دې خاطر چې در باندې فرض نسی سنت والی باقی پاتې سو فرضیت نسو. بیا ورسته عمر رضی الله عنه مسلمانانو ور باندې را یو ځای کړي هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبر سي فرضیت نور نسی راتل ځکه نبی علیه السلام وفات شوی بیا له ټولو نه مهمه خبره بل په سوارش د ټول عمر دی پر د بهانه در روکه کړم پیغمبر علیه السلام وايي فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين رسول الله وايي د ما په سنت محکمونی سي او لما نورس دي سلور خلفاء الراشدين وسنت هغه تخپل کتاب ولا خبره دی غزنه من د ما خو زه کوم خو تراویح خو زه کوم ته خو نه کوي خدای دې بي خو نه بس په خبره پويږي کنه پويږي زه پوهې زه کوم زه دلیل لرم تاسو نه کوي ته خپل کار کوه ته بدعت تعریف وکړه بالکل الټا پلټا سیت پته نشته کوم ځای ته راځو شولې بدعت تعریف وکړه دغه کار دی اوس ولدي امامانو خبره نه مني ولدي دښمنانو دي الله خبره مني لدين زكي ولدي دي جواب کاری سے بدعت تعریف وکړه لا اله الا الله دي بدعت تعریف دي تا کار څه شي ده لڅ ما کار دي دخل زناستي بدعت کو تاسو بدعت دي توای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل نیوي کړي صحابه و نیوي کړي تابعین و نیوي کړي صحابه شریعت صحابه و دي که پیغمبر دي وګونی شریعت چا دي وګونی شریعت دی مو محمد رسول الله د دانه د لکه تاسو د 1200 کال په غار کې پټ د مهدی نه دی پټ هغه موجود دی مسره هغه پټ مټ نه دی جواب نه شریعت پیغمبر دی که صحابه دی واه کړم نو خو ترته پرت مرا کو په جواب کې ګوره بدعت اهل سنت والجماعت هغه توای چې په خیر القرون کې یو عمل نیوي سوی لا خیر القرون نه ورسته څوک را ولاړ سي بیا د دین په نامه باندې یو کار وکړي خبر دې سر خلاص وکړه خلاص نشو یعنی کوم کار چې رسول الله نوي کړي صحابه و نوي کړي تابعین و نوي کړي دغه بهترین قرن کوم کار نوي کړي بیا ورسره یو څوک را ولاړ چې د دین په نامه یو کار وکړي لکه تاسو چې کړي کار مو بدعت ارکار مو بدعت او ضلاله کې د کوم وضاحت د کوم ترجمه د بدعت ولو که دا کتاب نه وخت جيب نه خبره ما کوم اوس د دې دا اوس تاسو په کړی دا اوس خود دې کوم تعریف ته وکړه ته ما کتاب نه وخت چالي کړي دا جيب نه خبره کوي یو دقیقه واستاد د روزي مخکې د دې سر در خلاص کړ د تاله تراو سره کار څه شي ده کار د پیغمبر شریعت نه توله کا شامل ده یا الله باندې د تا د ټول مذهب تا دو په بدعت کې خود لې سوی ده اوس مثلا تاسو کوم کار نه کوي
هغه د تا دپاره دا ضروري نه ده چې ته له ما سره په هغه شي باندې بحث وکړې ځکه تی کوي نه ته له ما سره په هغه شي باندې بحث وکړه په هغه شي باندې چې هغه د تا په مذهب کې وي او د تا په اصولو کې وي تی کوي او زم کوم په هغه باندې بحث اختلاف سره ولرو. اوس ما ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلي دي چې ما په سنتو عمل وکړي د خلفای راشدینو په سنتو عمل وکړي. عمر رضی الله عنه لزانه کوم کار نه کړی دی رسول الله صحابه یې پیرا یو ځای کړی دي دغه عمل ته پیغمبر علیه السلام ویل فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. دا خبره د ما د عقیدې په اساس د ما د اصولو په اساس دا نه بدعت ده او نه بدعت وو. اوس ته چې هر څه ورته وایې د کتې کوي نه غیر تا خپل کار اوس دا یو دقیقه اوس ګوره زه روزه نیسم ټیم نیسي که نه صحیح ده که صحیح نه ده؟ بالکل ته اهل بیت منی زم اهل بیت منم که نه؟ اوس براسو دغه ناروا کار ته سیداتي کوي امام صادق درته وایي وای لعنتیان یاست امام صادق درته وایي وای زه الله ته بیزاره یم له دې خلقو امام صادق علیه السلام درته وایي وای دغه خلق چې ماښامۍ ناوخته کوي دا د الله دښمنان دي. اوس ګوره زم روزه نیسم تم روزه نیسي ته د قرآن آیات راوړې و اتم الصیام الی الليل زم آیات درته راوړم. اوس په دې کې مهم بحث په دې کې ده هغه څه چې زه منم تی نه منې او تی کوي نو په هغه ما سره به ضرورت نشته ورته. ښه اوس راځو دغه ځای ته امام صادق علیه السلام وایي یو منټ تقریر ته وکړو اسما وره کله مونږ له غونې ما وره خوښ شو تاسو کوم جیب نه تعریف وکړو د بدعت والا ټیک دی هغه به ته ماته اوس خپل کتابونو نه ثابت دی تاویلو زه کوم یو منټ غاری سبه منټ جیب نه ما کوم بدعت راته وکړو دی الله بنده ته تعریف دی بدعت راته وکړه د مسلمانانو واري چې تاسو بدعت ما خو درته وکړه چې کوم بدعت هغه شوی چې کوم په پیغمبر سلام شریعت کې نه د صحابانو ولا کوم کار وي دا شریعت نه دی شریعت پیغمبر دی. صبر اوس دی معصومیت دی په خپل دین کې رسول الله ما ته وخی چې دولس امامان معصوم دی او د دوی امامت دی راته وخی د دوی خلافت دی راته وخی د تا دی ایمان اصولو کې دی سید خو په بدعت کې خبره راځي نه کاونټر کوېسچن ولې کې مولا جواب راکړه د تا د اسلام اصول په بدعت باندې اخودلې سوي دي یاره مولا جواب راکړه کاری صاحب تا چیر نه تعریف وکړه ته ماته ثابت کا ټول د تر واخله مخوای غرق توایه کوم کار چې نبی علی السلام نوی کړی هغه بدعت ده. تاسو چې د امامت عقیده لري چیر رسول الله درته ویلي سلمان او رسته منصوص من الله علی ده راته وخی چې په دې بدعت یو منټ خبره وره ته اوس نورو بحثونو ته څه ټیک نه ماته پاتې د خپل سوال نه تختی ته جیب نه اوس ټولو خلکو مخې تعریف وکړه ته بدعت اخته یو منټ خبره مولا ورکم د بي باندې سي نه دي ځان مولا خبره ورکم ته تعریف تا وکړه بدعت انسان اوس خو ته په بدعت باندې را لکنه خو یو منټ زه خو وضاحت کوم ته په تقریبا تا سر نه خلاصيږي دا ان شاء الله د منافقت تقریر کاری څه کله یو سرت چې کله بل سرت سي خبره ته واګونیسه صبر ابابیل جان دا تاسو تعریف وکړو دا د کوم امام دا تعریف کړی د مهرباني وکړه زه کله راغلم تا نه ما سوال وکړ چې بدعت ته شي ته ټیک دی دا تاسو اوس تعریف وکړل دا تاسو یو منټ ما خبره خو راکم به تا وکړه به یو غنټه بحث وکړه هزار ته چپې کوم بیا زما کوف کوم ته پورا بحث وکړه خو مولا سوال په لغور سره وره تا د بدعت تعریف وکړه چې بدعت هغه شي ته کوم پیغمبر کړی وي پیغمبر نه وی کړی ټیک دی او اصحابانو نه وی کړی او تابعین امامانو نه و پیژنو نه په امامانو خو کته مولا سوال جواب راکې کم پهلا پسترکو کلام جواب درکو ان شاء الله اول ډایرکټ ما سوال جواب راکې خدمات به نور څه کوم دي ته کتاب نه وستر کوم نه خو صح حوصله را سره کتلواره خو مک دا دې کتاب د وسائل الشيعه در سره نوٹ کړ صحیح سلرم جلده یو سلونات یا صفحه ده یو سلاتات یا صفحه یو صفحه مخکې راسو یو صفحه مخکې راسو وسائل الشيعه سلرم جلد په دې سلرم جلد کې وګوره وقال الصادق عليه السلام دا لتاباتو معتبرو كتابونو كده ملعون دوزلي ويلي دا وي لعنتيان دي من أخر المغرب چاسي ما خامنا وقت كرل طلبا لفضلها سيداي دا طلب كوي سي پنا وقت كي بهتري دا امام صادق عليه السلام دا ملعونين دي دا تاسو سي وس ما خامنا وقت کوي تاسو ملعونين یاس کنه یاس مغرب خبره کړی مخام
قرآن کې چې کوم د روژې خبرې غ لیل پورې لکه کې لیل ذکر شوی شپې مغرب ذکر نه شوی بس ترك ده وسرع سيوم قرآن جامع أحاديث الشيعة جامع أحاديث الشيعة نهم جلدة يوصلوا بينزش بيت الصفحة ده روينا عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بإجماع لكان لأهل بيت عليهم الصلاة والسلام وإجماع سرى فيما علمناه إجماع دي أهل بيت وتشهد لاندي روايته وقورا إن دخول الليل دي شبيه داخل دل الذي يحل الفطر للصائم وهو غياب الشمس دا دي شبيه داخل دل او هغه سي او چاته دي روزه افطاري حلال سي دي روزدار دي پاره دي المرد بيدل دي غياب الشمس إجماع دي أهل بيت صلوات الله وسلامه عليهم. زه خبركم زه وضاحتكم دي ولا لغوندي اوه کله د ساينس ته وګورئ ټیک دی کله ته کوم مرد کوم مورته مې سترګې یو سورج ورته یو پښتو کې ډیفرنٹ نامې دي کوم هغه ته کله غروب شي ټیک دی نو زه کله خبرو سترګو څخه چې غاته د لاس منټه پته لګي کته چې ساينس لاندې سټډي وکي او زه کله تاسو څوم امام جوړ شوی دی ولڅ وخت راځي جوړ شوی دی ساينس او پنځلسم امام د شپاړسم امام ده نه زه ساينس ورته وضاحت کوم چې غروب آفتاب څه شي دی اهل بیت دی ول د اهل بیت اوس دلته تدویل دی هو غیاب الشمس المر پټېدل دي اهل بیت نه مني دي اهل بیت اجماع نه مني او کومه باندې وساينس څه کله مر پټ شي غته کله لاس منټ هغه باندې تیر شي ته تعالی وضاحت شي ته آیا اوس د غروب شول ټیک ته ته دغه پته ولګي بعد غیاب الشمس داسې کوي ویل وي خو صحیح هو غیاب الشمس اهل بیت اجماع ده په دې باندې چې روزه هغه وخت کې درته حلال سو کله وخت کې سلمر پټ سي داسې نه درته ویلي بعد غیاب الشمس کې چیرې بعد او بل کتاب ته براسو دا وګورم دا البيان دي تاسو شیخ دې زیته وګورم دا دي تاسو دي شیخ الطائفه د توسی سیب ده التبيان في تفسير القرآن دا دي آيات تفسير داسې کړي وکس التبيان في تفسير القرآن شیخ توسی هم دغه آیات راوړي درته وکس ثم أتم الصيام إلى الليل تاسي روزة تماما كي ترشبيه والليل هو بعد غروب الشمس سيكال المر والبيدل شبش روس ولا المر سيتنقى دوبس والنور شبش روس ولا بس روزة ما توا دلتا دي جامع أحاديث الشيعة كي وسو غورا بدغ وسائل الشيعة كي سماتا تمخكي وسي إمام صادق عليه السلام وسدغ زكي وغورا دلتا يخوب تفصيل سرداري ويتو غورا وسغورا یو فی اللیل ده یو الی اللیل ده دې تعریف وکړه د زړه سره کچېری الله داسې ویلی وای ثم اتم الصيام فی اللیل هغه د مو ملګری ته د الله جرور کې خبره را یاد کړله هغه یونټډیټ چې بلانو می ده سخنو می ده احسان الله اسماعیل صاحب رب موسر لوړی کړه اوس کچېری الله ویلی وای ثم اتم الصيام فی اللیل نو موږ به ویلو چې په شپه کې صحیح ده دا خبره صحیح ده په شپه کې روزه ماته کړي اوس خو الله درته ویلي دی ودې زړه سره الی اللیل الله ویلي تر شپې دا ګوره لسان العرب ده راځه ماته په عربي ژبه کې وګورو دا وګوره دا لسان العرب ده ویني د زړه سره بالکل لسان العرب ابن منظور دی ابن منظور لسان العرب یولس جلده شپږ سوه اومه صفحه ده په دې کې وګوره الليل عقيب النهار ومبدأه من غروب الشمس شپه څه شي ته وایي نهایت د ورځې چې شروع کېږي له لمر لوېدو سره شپه شروع کېږي ګوره الليل ګوره د لسان العرب هغه درته وایي چې د دې معنا دا ده په عربي ژبه کې د تا امام اوس دلته څه درته وایي وګوره وقيل له إمام صادق عليه السلام توي رسول إن أهل الكوفة يؤخرون المغرب دي عراق خلق ما خامنا وقت كوي حتى تشتبك النجوم ترسوسي رستوري خكارسي فقال إمام سور توي هذا من عمل عدو الله أبي الخطاب دا دي الله دي دو مين خبرتي په غروب آفتاب کې بحث وی ټیک ته ځنه
ځنې لګي د سیوي څخه په غرونو منځ کې وي پهله زمانو کې ټایم در سره نه و هغه خو مرس کوم دی هغه ته پهله غروب شي په وخت کې هغه بیا په 3 بجې هغه په 3 بجې روزه ماتي دا د کوم کتاب راځي رسول الله یو ما خبره جواب راکړه کوم جواب راکړه من لا يحضر الفقيه دا کتاب په پیژنې کې نه پیژنې پیژنم د شیخ صدوق صاحب دغه د دې کتاب دوم جلد ده او د دې کتاب یو سلونی صفحه ده دې کې ګوره باب راوړی ده الباب باب وقت الذي يحل فيه الافطار وتجب فيه الصلاه دا باب ده په باره د دې کې چې کله وخت کې حلاليږي افطار او لمونځ واجب کیږي اول نمبر روایت عن ابي جعفر عن ابي جعفر الامام باقر عليه السلام واي قال رسول الله نبي عليه السلام واي غاب القرص قرص په عربي کې د لمر سترګې ته وایي دا سترګه نه ده دې ته وایي وایي غاب القرص کله چې دا د لمر سترګه غائبه سوه افطر الصائم نور دی روزدار روزه ماته کړي ودخل وقت الصلاه د لمانځه وخت داخل سو امام باقر علیه السلام وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وای یو خبر امدا سې لاندې ست په سیو ګوري امدا خبره په ست په نورو کتابونو کې دیم راځي سې کله وخت کې مرول ویږي دا اوس ګوره د تابل کتاب من لا يحضر الفقيه کوم په صدر تخکار من لا يحضر الفقيه وقال الصادق عليه السلام دا دی بیا بل معتبر من لا يحضر الفقيه کتاب دی اذا غابت الشمس کله چې المر ډوبسي فقد حل الافطار فقط اوس ګوره هغه تاسو کومه خبره وکړه چې په مخ کې د غرو څه شي نه وي هغه خبرم دلته امام صادق علیه السلام کړی ده هغه خبرم چا کړی ده امام صادق علیه السلام کړی ده یو دقیقه زه دا تاسو ته ښکاره کړم دا وګوره همدغه ځای کې دغه خبره راوړې ده هو غیاب الشمس في افق المغرب بلا حائل دونها یعنی مخکې څه شي نسته غر څه شي نسته چې لمر دې څنګه له سترګو نه پټ سول روزه ماته کړ دا چې نه ویلې چې ته به بیا ساينس ته ګورې تیارې ته به وخېږې په تیاره کې به سوکا پورته شي او داسې به لکه ته داسې به وروګورې داسې کوم دی دا داسې چې زه خپله ګوژنوالی کې هم ټیک دی نو چا خبره زه پټاور وخېږې مر به ښکارېده هغو به روژه ماتوله پوه شي هغو به غته انتظار نه کول ځینې تاسو کې داسې فرقې هم شته خو خبره مې دا چې کومه سوال ته نه کړی و هغه ته نه مده بدعت کړی و ته خپل بدعت ولا سوال چې کوم نه غته سکیپ کړ ته د الله بنده زه راځم دغه ځای کې سړي عمر رضی الله عنه تراویح دی هغه ته زه راځم یتا مطلب ټول په غو کې ده ټیک دی څه کوم دي درو کسانو نه وی کړی ته خپل خبرو د فکر د پیغمبر کړي او پیغمبر نه وی کړي دا ته کوم خبره کوي قاری صاحب دا رقم وویل درته دا بیچاره خدا څه شي په دې وخت کې څه شي خوړلې دي نه قاری صاحب درته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي نه وی داغه صحابه کرامو نه کړي تابعین نه وی کړي هغه ته مونږ بدعت ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي وی بیا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وی کړي ته په کوم خبرو باندې لګیا نه دا اوس ما خود ته تعریف وکړل د ارض اهل سنت کتاب ته سیلاړ سي هغه د بدعت هم دا تعریف کړي هر د اهل سنت کتاب ته سیلاړ سي کوم عمل سي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ونی کړي او تابعین ونی کړي دا بدعت ده یو کتاب امام نووي رحمه الله په دې باندې اجماع را نقل کړي دا وسی تو وای کتاب وخه کوم یو کتاب وخه صبر کتاب دا وسی تو وای سی به کتاب د بدعت د نبی علی السلام یو عمل نیوي کړي دا د کوم امام درته ویلی دا خبر کوم امام دې درته ویلی زرکو یاره کمایک ما توفیق څه بکوس چې مدل خپل خلکو ته دروغ اختیار وای ټیک ته تماته کتاب نه تعریف وخیا چې سوال کوي ګوره ته دلته وځي بحث دی پاره راځي دی بحث دی پاره بیا ځان لیک تیاروا بیا یو څه شي په خبره ځان په هوا دا تاسو کومه خبره وکړه دی بدعت دا دی په کوم اساس باندې وکړه کوم امام دی ویل چې بدعت دی ته وایي نبی علی السلام یو عمل نیوي کړی مهرباني غمو ولا کار دی پیله سوال ته نه کړی ته تعریف کومه ته کتاب نه وخیا ته ما ته وخیا ته لا اله الا الله دا تراویم زما والا کار دی زلار سه خو تم وخیا کم تم ته کتاب نه وخیا تعریف دې الله بنده کتاب نشته سره
په زرګونو کتابونه دي. خو وخه یو زه د ما په دې خپل ځان اعتماد د ما کتاب هیڅ د ما له کتاب ته جیب نه خبره کې کم. لا اله الا الله. اوس د تا مسأله دا تاسو کوم د بدعت تعریف کړی د مسلمانانو ته خو د ما دا خبره غلطه ثابته کړی چې تا د بدعت تعریف وکړل غلطي وکړل نرغوندې ناقص کړ. کوم امام کتاب نه وخه دول په پاتو لګیګم کتاب نه وخه. لا اله الا الله. دا تاسو اوس کوم وی چې نبی عليه السلام دا خبر کړی دا د کوم امام غزل تخیم ما کار دی پر توخه وخه زرکو تاسو کتاب پراته دي ته ما توخه پر زه په هسم کوم امام دې درته ویلي دي مهرباني. او تا کوم کتاب کې د تعریف میلو شوی ما توخه لا اله دا شین د بیت توسو بس دا اوس به شروع شکم ته نه خیمه ته پته اچر تر سپور انبار لګیدل کتابونه ولا غنو خه کوم. اول خو ته په دې خبره ځان پوکړ دومره شین بی عقل یې د تا ما مخکې من په تفصیل سره خبره ته وکړه چې د تا له تراوح سره تا دا عمل نه کوي د دې په بدعاتو نه بدعت تا کار څه شي ده دا عمل ته نه کوي صبر وکړه دا عمل ته نه کوي د تا له دې سره کار نسته دا که اوس بدعات ده که ارڅه ده اهل سنت عقیده لري دلایل لري اوس ته هغه کار ولې نه را مخکې کوي تختې چې د روزې له سره تر اوسه پورې زه درته انتظار یم چې اهل بیت لعنت در باندې ویلی ده چې هغه روزه چې زیم نیسم تم دعوه لري هغه اهل بیت چې تیم دعوه لري زیم دعوه لرم په دې باندې اوس بحث ولې نه را سره کوي چې ته هغه ځای چې ته باندې به بحث وکړو هغه باندې بحث غټه خبره نه دي یو منټ ته خلک گمراه کو گمراه خپل یاست الله گمراه کړی یاست اهل بیت لعنت در باندې ویلی ده خو ته خلکو ته جیب نه خبره کې کتاب نه تعریف وکړو اهل بیت څه درته وایي دا ملعونین دي داخله اهل بیت درته وایي دا دی الله دی دښمن دا یو روایت نه درته ښکاره کړی دا هم چې درته ښکاره کړم چې دا مسلمانان یو ته مخ ښکاره کوه ته کتاب ته تعریف وکړې خلکو ته دا اوس وګوري نه خو ته مایک وخت کوي هغه تقریر کوي چرته دا وسائل شیعه پسې واوره وسائل شیعه قاری صاحب اخري ځل درته وایم زه کوم جیب نه تعریف أبا عبد الله عليه السلام يقول أبا عبد الله عليه السلام يقول من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فأنا إلى الله منه بريء څوک چې وای قصدا ماښام ناوخته کړي وای زه الله ته وای له دې قومه بیزاره یم الله اکبر امام د بیزاري درنه اعلانوي راسه د امام عقیده د ما عقیده ده الحمد لله امام صادق صبر وکړه امام صادق چې د کومه عقیده لري هغه عقیده د ما ده امام صادق چې د کومه عقیده لري دا عقیده د ما عقیده ده بس د دې کتاب مخکې درته مو بدعت په ذکر کو بدعت تعریف وکړه کتاب نه هذا من عمل عدو الله ابي الخطاب څوک چې ما خاب نه وخت کوي دا د الله د دښمن خبره مني پاس روایت ته پسې وګوره ملعون شریک ته کله شمال ته کله د ما په خبره ځان پوهه کړ د ما په خبره تراوی اهل سنت کوي شاید عليه الصلاة والسلام نه دا کړی دا د تا کوم امام دا تعریف کړی د مهرباني هغه د ما کار دی حضرت خیم اوس ته ځخیم اول ته خی زما کار دی ایس په بحث پویږي نه ځان تیار کړ به راشه هغه د ما کار ده نو بیا د څه شي لپاره راغلی د تا کار ده